بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خاننه چې زموږ کومه ویډیو دا ډیره زیاته انټرېسټینګ ویډیو ده. مطلب که چېرته تاسو دا ویډیو کمپلیټ وګورئ نو تاسو ته به ډیر زیات موټیویشن ملو شي، تاسو به ډیر زیات موټیویټ شئ. ځکه په دې ویډیو کې به زه تاسو سره دا ټول معلومات شیر کوم چې ما د څومره انویسټمنټ نه سٹارټ واخیستلو، ما څومره انوینټري پرچیز کړه، په دې باندې شیپینګ چارجز څومره راغله او ما ته په دې کې څومره پروفیټ مارجن پاتې کیږي. دا ټول معلومات چې دي دا به زه تاسو سره په دې ویډیو کې بالکل سټیپ بای سټیپ شیر کوم. ها، اولنې سوال مونږ سره دا پیدا کیږي چې یاره ما د څومره انویسټمنټ نه سٹارټ واخیستلو. نو که زه تاسو ته ویم چې یاره په دې ټایم کې ریسنټلی ما چې کوم سورسینګ کړی دی دا ما په پاکستان کې کړی دی او په دې باندې چې کومه خرچه راغلی دا بغیر د شیپینګ نه تقریبا چې 100,000 پی کې آر په دې باندې خرچه راغلی بغیر د شیپینګ. اوس په دې دا څومره یونټ دي؟ دا تقریبا چې 800 یونټ دي. دا 800 یونټ دي او په دې باندې بغیر د شیپینګ نه 20,000 پی کې آر په دې باندې خرچه راغلی او سورسینګ چې دا ما په پاکستان کې کړی. اوس که چېرته د دې د شیپینګ خبره درته وکړم نو شیپینګ چې موږ سره په دوه قسمه، یو شیپینګ موږ سره نارمل شیپینګ او یو موږ سره ایکسپریس شیپینګ یا فاست شیپینګ. نو په نورمال شیپینګ باندې چې کومه خرچه راتلله هغه تقریبا 2,000 روپۍ خرچه راتلله په دې باندې د پاکستان نه یو اس اے ته. او بل موږ سره ایکسپریس شیپینګ فاست شیپینګ په دې باندې چې کومه خرچه راتلله په دې باندې 2,000 روپۍ خرچه راتلله د پاکستان نه یو اس اے ته. نو زما چې کوم شیپینګ دی هغه دی فاست شیپینګ. صحیح شو؟ نو زما په پروډکټ باندې چې کومه شیپینګ چارجز راغلي دي هغه دي تقریبا 42,000 چې دی دا زما شیپینګ چارجز دي. اوس چې دا دواړه مونږ پلس کو شیپینګ چارجز او د پروډکټ چې کوم کاست دی دا چې کله مونږ پلس کو نو تقریبا دې نه راځي 2,000 روپۍ. نو ټوټل خرچه زما په پروډکټ باندې چې راغلي سره د شیپینګ هغه دی 2,000 روپۍ زما په پروډکټ باندې خرچه راغلي ټوټل انوینټري باندې. صحیح شو؟ او څومره یونټ دي؟ 800 یونټ دي. اوس د سکرین باندې تاسو ته ښکاري ده ما څومره سیل کړی دی. تقریبا د 950 ډالرو ما سیل کړی دی. څومره آرډرز ما ته راغلي؟ 114 او تقریبا څومره یونټ چې دي هغه زما سولډ آوټ شوي 120. اوس په دې کې دا 120 چې دي دا سنگل یونټ نه دي، دې کې داسې پیکینګ مونږ کړي دي لکه پیک اپ 3 پیک اپ 5 پیک اپ 10. صحیح شو؟ پیک اپ 20 پکې نه، پیک اپ 20 نشته، تقریبا پیک اپ 10 پورې چې دی مونږ لیسټینګ کړی دی. دې کې مطلب مونږ مختلف ویریشن جوړ کړي. صحیح ده؟ نو ټوټل چې دی ما څومره سیل کړی دی 900 او د 55 ډالرو ما سیل کړی. نو پرون چې ما کوم حساب کړی دی نو اوسه پورې زما ټوټل یونټ چې دی هغه 800 یونټ دي. صحیح ده؟ په 800 یونټو کې ما اوسه پورې 315 یونټ چې دي هغه سولډ آوټ کړي. نو تاسو به راته ووایم چې یاره د نیمې نه زیاته انوینټري چې ده هغه اوس ما سره پرته ده. نو د 315 یونټو چې دی ما څومره جی ام وي جنریټ کړې ده؟ 955 یونټ. نیمه انوینټري چې ده د نیمې نه زیاته انوینټري هغه فلحال ما سره سټاک ده، هغه ما سره پرته ده. اوس که زه تاسو ته د هر یو اډر خبره وکړم چې یاره پیک اپ 1 کې ما ته څومره مارجن پاتې کیږي یا ما ته په پیک اپ 2 کې ما ته څومره مارجن پاتې کیږي، پیک اپ 10 کې ما ته څومره مارجن پاتې کیږي، ارته زه ښیم. صحیح شو؟ مونږ به لاړ شو فاینانس ته. ها، دلته به زه پی اوټ ته لاړ شم. دا به زه اوپن کړم. اول چې دی مونږ زه اول تاسو ته پیک اپ 1 ښیم چې پیک اپ 1 کې مونږ ته څومره مارجن پاتې کیږي. زه به دا اوپن کړم.
یا سوري صبر کا. ها اول زه تاسو ته پیک اپ 1 خیم چې په پیک اپ 1 کې ماته څومره مارجن پاتې کیږي. دا ما اوپن کو، دا ما سره دی پیک اپ 1. صحیح شو. ګروس سیل چې دی هغه زما څومره دی، ما په څومره زما لیسټینګ پرایس څه دی، هغه دی 8.99. بیا چې دی په دې باندې ما ډسکاونټ ولګو، فلش سیل په ما ولګو تقریبا چې 0.98 98 سنت چې دی په دې باندې ما ډسکاونټ ولګو. نو دا چې کله 98 سنت چې کله موږ د 8.99 نه ماینس کو، نو دا موږ سره شي 8.01 به دا موږ سره پاتې شي. صحیح شو. بیا په دې باندې شیپینګ راغلی، په دې باندې څومره شیپینګ رالو، زما لیبل چې دی هغه 3.57 باندې کریټ شو، شیپینګ چارجز په دې باندې دا راغلی. ټیک ټاک باندې څومره فیس کټ کو، ټیک ټاک چې کوم فیس باندې کټ کو هغه دی 0.548 دا د ټیک ټاک فیس شو، ریفرل فیس. ټیک شو. ما ته څومره دغه ملاو شو، دا چې دی دا زما پروفیټ شو، مطلب دا چې دی دا زما په حصہ کې راغلی، دا ما ته ملاو شو 3.96. اوس زما پروډکټ باندې څومره کاست راغلی، څومره خرچه راغلی و سره د شیپینګ په یو یونټ باندې. نو کچیرته مونږ 75 چې دی هغه مونږ یو اس ډي ته واړو، نو دا راځي تقریبا 27 سنت. صحیح شو. 20 سنت چې دی دا راځي. نو 20 سنت چې کله مونږ د دې نه ماینس کو د 3.96 نه، صحیح شو، اخو زما د پروډکټ خرچه شو، شیپینګ او زما د پروډکټ چې کوم کاست شو، نو باقی چې دی تقریبا 3.5 ډالر چې دی دا زما دغه شو، دا زما پروفیټ شو. په یو یونټ کې دا ماته پروفیټ پاتې کیږي پیک اپ 1 کې. صحیح شو. دا موږ سره د پیک اپ 1 پروفیټ دی. اوس زه تاسو ته پیک اپ 10 خیم چې یاره په پیک اپ 10 کې موږ ته څومره پروفیټ پاتې کیږي. دې کې موږ سره مختلف ویریشن دي. پیک اپ 1 کې څه داسې دي کنه چې هغه موږ پرایس چې دی هاي لګولې، لکه دا اوس موږ سره بل دی. صحیح شو. هغه موږ سره داسې پروډکټ زموږ پروډکټ چې په ټول باندې یو شان دي خرچه راغلی ده. صحیح شو. ټول موږ ته په یو پرایس باندې ملاو شوی دی، خو دې کې بیا داسې ویریشن شته چې هغه پرایس موږ هاي لګولې. اوس د دې پرایس چې دا مغه پروډکټ دی خرچه په سیم راغلی، خو موږ د دې پرایس چې کم لګولې دا غینه. نو تاسو کتلی شئ دلته نیټ سیل چې ګروس سیل څومره دی، دا زموږ د پروډکټ پرایس دی، لیسټینګ پرایس دی. صحیح شو. 7.99. بیا په دې باندې موږ ډسکاونټ ولګو، 1 ډالر چې دی دا په دې باندې ډسکاونټ شو، چې 1 ډالر کله موږ د 7.99 نه ماینس کو، نو دا به شي موږ سره 6.99. شیپینګ فیس چې دی په دې باندې څومره راغلی، لیبل چې کله موږ کریټ کو، نو په دې باندې 3.71 چې دی دا په دې باندې شیپینګ راغلی. د ټیک ټاک شاپ خپل فیس څومره دی 0.42 42 سنت. اوس چې زما حصہ کې سره راغلل دا ماته ملاو شو، دا ټول فیسونه هر څه چې دینه کله کټ شو دا ماته ملاو شو. نو اوس چې کله موږ د دینه 27 سنت د دینه موږ ماینس کو، نو ماته تقریبا 2.5 ډالر پروفیټ پاتې کیږي. زبردست پروفیټ دی. صحیح شو. ها اوس زه تاسو ته پیک اپ 10 خایم. ها دا دی موږ سره پیک اپ 10. صحیح شو. دا موږ سره پیک اپ 10 دی. اوس پیک اپ 10 چې ما دا په څو باندې لیست کړی دی. صحیح شو. اماغه پروډکټس دي هغه نه ما مطلب بدل ویریشن ورکی ما داس جوړ کړی چې پیک اپ 10 ورکی ما دا کړ دي، کوم سره پیک اپ 3 پیک اپ 5 پیک اپ 1 دا موږ سره شته مختلف ویریشن. صحیح شو. نو پیک اپ 10 چې دا ما په څو لیست کړی دی اماغه پروډکټ په 18.99 باندې. صحیح شو. په تقریبا په 19 ډالر باندې دا ما لیست کړی دی. په دې باندې ما ډسکاونټ څومره لګولې دی تقریبا چې 2.5 ډالر 2.46 چې په دې باندې دا ما ډسکاونټ لګولې. صحیح شو. سیلر ډسکاونټ فلش سیل چې ورته شیپینګ په دې باندې څومره راغلو
$4 په دې باندې شپینګ راغلی 4.04. ټیک ټاک باندې څومره فیس واخیستو 0.99. پروډکټ چې ماته په څو باندې ملاو شوی تاسو ته ما مخکې ویل چې په 27 سنت باندې ماته ملاو شوی دی 27 سنت. اوس چې 27 سنت مونږ په 10 کې ملټیپلای کو نو څو به راشي تقریبا چې 2.27 multiply by 2.70 د دې نه راځي صحیح شو نو 2.70 چې کله موږ د 11.5 نه دا موږ ماینس کو نو ما ته په دې کې پاتې کېږي تقریبا چې $9 ما ته په دې کې بیا هم پاتې کېږي صحیح شو $9 پروفیټ چې دی مطلب دا زما پروفیټ شو $9. زما د دې شارټ ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې تاسو موټیویټ شئ مطلب مې خبرې دا دی چې یاره په پاکستان او افغانستان کې داسې پروډکټس شته دی که چېرته تاسو په هغې باندې کار شروع کړئ یقین وکړه ستاسو زندګي بدلېدلی شي صحیح شو زه به درته داسې وایم چې داسې پروډکټس دي چې د سونې نه کم نه دي مطلب که زه د خپله خبره وکړم پرسنلي دا پروډکټس چې دی دا ما سره دی دا انوینټري چې ما څومره اخیستی دی ما تاسو ته وویل چې په دې باندې څومره کاسټ راغلي څومره خرچه پرې راغله سره د شیپینګ په دې باندې خرچه چې راغله تقریبا 2.50 روپۍ او زه به درته داسې وایم چې دا کم از کم نه ګټي ماته که نه دغه انوینټري اوس چې کومه ما لیږلې ده د $10 نه به کم ماته دا نه ګټي نو داسې نور هم ډېر شی پروډکټس دي نو مطلب مې خبرې دا دی چې خپل ټایم مه ضایع کوئ او پراپر نالج چې دی هغه ګین کوي سټارټ واخلئ په ټیک ټاک شاپ باندې چې دی لازما یو ځلې ټرای کوئ لازما که چېرته تاسو کلاینټ ته کار کوئ یا مطلب خپل بزنس شروع کول اول چې دی پراپر نالج چې دی ګین کوي او د هغې نه بعد چې دی لازما په ټیک ټاک شاپ باندې تاسو سټارټ واخلئ انشاءالله تاسو ته به ډېر ښکلی رزلټ ملاوي